حضرت بهلول دانا مجذوب رحمت الله علیه او مجذوب بزرگ تیر شوه ده د هارون الرشید زمانه کې بادشاہانو واجبه مزاج دی به د هارون الرشید دربار لراتلو هارون الرشید هغه خپلو دربانانو لویلو چې کله دغه بهلول بزرگ راځي نو دا اشاروي مدا مال را پرېدی یو ورځ حضرت بهلول رحمت الله علیه رالو د هارون الرشید دربار لا او هارون الرشید ولاړ دی لاس کې چاړه ده او دغه بهلول لوی بهلولا خنده کوله ورپورې بهلول دا چاړه والا دا زما امانت ته تا سره وی سید صاحب وی پدې سوکم وی وګورا که دنیا کې تا نه زیات بیوقوف سړی تعالی ملو شو نو دا چاړه زما د طرف هغه ته په توفه کې ورکا لګ دې لغوه کې دی ښا که دنیا کې تا نه زیات بیوقوف سړی تعالی چرته په نظر رالو نو زما د طرف نه دا چاړه هغه ته په توفه کې ورکا بهلول دانا رحمت الله علیه دغه چاړه ځان سره کې خو ولي ور صحیح ده وربک لیکن دا بهلول دانا لوی کامل مجذوب او د الله ولیو کلونه تیر شو بهلول مجذوب رحمت الله علیه پته ولګید چې هارون الرشید پکټ باندې پروت ده او انتهایی سخت بیمار ده ډاکټران علاج کوي لیکن فرق نه کیږي بهلول دانا رحمت الله علیه رالو دربار لا او هارون الرشید سره کېناستو کټ کې ولوی صاحب څنګه حال ده هارون الرشید بادشاہ ولوی بس لا علاج بیمار یم او پدا سے سفر روان یم چې دا هغه سفر نه واپس راتلل نشته نو بهلول ته نه تپوس کوي صاحب په کوم سفر روانه وی د آخرت په سفر روانه نو بهلول ولوي وی صاحب ته خو چې کله په سفر زی نو ځان نمخ کې باډي ګارد لګي د خوراک راشن لګي فوجي دسته لګي خیمه لګي نو دې سفر د پارم د سلیګلی دي کنه هارون الرشید پوښو هارون الرشید ولوي اے بهلول ته بیا ماته د بیوقوفه خبرې کې دا داسې سفر دی چې په دې سفر کې بسړې یوازې زی باډي ګارد ور سره نه خوراک راشن ور سره نه نو بهلول ولا بیا وی صاحب بیا به کله واپس راځي هارون الرشید ولا وی ته ډیر ساده سړی باغه سفر چې څوک تلی دی بیا واپس نه دی راغلی بهلول دانا رحمت الله علیه په وجد کې رالو او هارون الرشید لوی صاحب چې د درې ورځو سفر د پاره بتلینو میاش تیاری بده کولا د ټول عمر د سفر د پاره روان سمره تیاری دي کړې ده بهلول دانا رحمت الله علیه چې کله دا خبره په انتهایی وجد کې وکا هارون الرشید په بستر باندې اجره کېدو او بهلول له فرمایل سترګو نه اوخ کې روان شوه اے بهلول ما خو ته بیوقوف ګڼلې لیکن په حقیقت کې او خيار ته ما په دغه فانی دنیا کې د هغه باقی دنیا د پاره یو رزم تیاری نه ده افسوس ده ما ته په دې باندې چې کاش ما د آخرت د پاره په دنیا کې څه تیاری کړې لیکن اے بهلول ما هیڅ تیاری نه کړه دا دنیا دا باقی مګنا دغه دنیا باقی نه ده بلکې صدا فانی ده ستاسو مور پلار نیا نیکه چرته دي